عبدالله خو د مونږ یار دی که نه. سټارټ دی. سټارټ دی. ګرانو کتونکو امید لرم ټول به روغ جوړ یې. دې ټایم کې فرمان کسکر خان بابا سره ناست دی. خان بابا یې ښه سپورټ کوي، چې څه ضرورت وي خان بابا تابعدار دی. هر ټایم د دې دروازې کولاو د دې دپاره. دا نور ملګري مو سره دي، صمد خان دی، فیاض دی، نور ملګري هم دي ناست دي. ټول یې سپورټ کوي. خان بابا فرمان کاسکر بارہ کیسا ویل غواړئ؟ بالکل بالکل او په د په سپورټ کې موږ خپل انسانیت او سره هو نو زدار چې دا خو زموږ په دغه کې ولیکل شي کنه یو ثواب دی وشي. بالکل نو یو ینګ ټیلنټ دا خو دې چې د بار ملکونو په ځایونو کې نو به داسې نو بالکل اوس په ټولو خلکو سپورټ کوم هر څه به کوي. نو ما په اوس نو چې په ټي وي کې به خبرو کوم په هر څه کې بالکل ته به د اجازه نشته زه پوه شم دی پوه او زه عوام دا میسج ورکول غواړم چې تاسو دې سپورټ کوي. بالکل نن سبا خو فیسبوک دور دی، اسانه باندې تاسو د سره کانټیکټ کولی شئ. ګرینی به خپل نمبر په دې کې درګي نو چې څونه درنه کېږي فرمان چې دا یو ډېر ښه وړوکی خالق دی او یو ډېر ښه شاعر هم دی، تاسو به انجوی کوئ. نو زموږ دا ریکویسټ دی چې سپورټ وکړي، موږ به کوو خامخا انشاءالله. فرمانه مینوال ګوري ډېره شکریا راکوم چې دوره وخت یې راکړو، دوره ټایم زه درته ډېره شکریا راکوم. خو شعر ورته ډالۍ که هلکان ستمنه ورته ووایه او غم په غم مې جوړوي او خر ستم مې جوړوي، غم په غم مې جوړوي او خر ستم مې جوړوي. ستمونه یې لږ کم کا، دا ظلمونه یې لږ کم کا، نو دلته طاقت مې نشته، نو دلته طاقت مې نشته. دا جنګونه یې لږ کم کا او ته خل ټایم مې زوروي، ته خل ټایم مې زوروي. ستمونه یې لږ کم کا او زه دنیا ته هم راغلی ستا لپاره، خدای لپاره نفرتونه یې لږ کم کا. نو یو غزل به ته بل هم ډالۍ کړم. یا ځمکه شو اوچته یا اسمان کې پرخ راغی، یا ځمکه شو اوچته یا اسمان کې پرخ راغی. خان بابا به مینه مور شو په جانات کې پرخ راغی. نو سمه تاسو خو هم څه ویل غواړئ نو ووایئ. او زه پکې څه ووایم؟ اکثر ته یو شعر کې ډېر وایې، اوس ورسره څه وکړم؟ نو چې ته ورسره څه نه شې کولی، خان بابا یې ورسره بیا وکړي. صحیح خبره اوس ورسره څه وکړم؟ هغه بس خان بابا ته پرېږده، د هغې دپاره به یې دا سړی وکړه نو د هغې دپاره خو دا سړی و که نه، چې اوس ورسره څه وکړم؟ اوس ورسره خان بابا به ورسره اوس هر څه کړي چې هغه څه په قسمت کړي، نو هغه به ورسره اوس هر څه کړي. Start. Pen pala ورته ډېر د هاته څه وکړه نه ګوري. دا ده پیټ دی که نه؟ میرالم کاکا ته پکې څه ووایه؟ زه به څه ووایم، دا فرمان کسکر دی. دا د خدای نه ځان شم بچوړیه، ته خو شاعره مې که نه ځینې چا پڼې دی که نه؟ زه خدای دې کامیاب کړه او خان بابا چې دې په سر ولاړ وي بس بیا ورک شه غمونه. نه جي نه 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 وګوره دا څه دومره سنسني خیز او غوږه مو ته بل دغه دی که نه ګوره زموږ په لایف کې اوس چېرته داسې انټرټینمنټ دي او لکه بس بیزي روټین دی که نه. نو دا خو ډېره مزه کوي چې سړی ستړي دی دا شعرونه واوري لږ تازه شي. صحیح دی ووایه. وطن دې زمونږ ځان دی، زما دغه پاکستان دی. وطن دې زمونږ ځان دی، زما دغه پاکستان
د ثوابې ټوله یې رانه کړې زما دغه خو ارمان دی ثوابې غونډه یې رانه کړې زما دغه خو ارمان دی او زما دغه پاکستان دی د پښتنو شملې وجوده کړې زما دغه نو هم ګران دی پښتنو شملې وجوده کړې زما دغه نو هم ګران دی او دا هم خان بابا خان دی صحیح خبره ده نو موږ په چا باندې نه ګران یو په پاکستان ګران یو او غونډ ثوابي والا سم د قیامت نه جوړ کړی دی غونډ ثوابي والا سم قیامت نه جوړ کړی او داسې په قیامت په ټیم کې داسې کس راوتی دی چې دغه هم کسکر خان دی او دغه هم کسکر خان دی او دغه هم پاکستان دی صحیح ده مننه آباد اوسئ هغه یو ملګری دی ظالم یې هغه موږ پکې ظالم هم پکې ووایه او دا ظالم یې لره وبغوه ظالمي او در باندې چې نو بل نو کو ظالمي او در باندې چې نو بل نو کو د سپدو فشلونو کې د زنه خو ظالمي زړه خو کې دوه کنه او ماته دا غنو خو کله دې ظالمي او در باندې چې نو بل نو کو ظالمي او در باندې چې نو بل نو کو راشه نو دلته ووایه که نه دې ځای کې مخامخ ووایه هغه ځای کې مه ووایه دې خوا راشه ګپ ورسره لګو لګه زما سجده نه دي که نه ګلونه نه خیر ده لږ کښېنه هغلته کښېنه هغلته کښېنه یا دا چې دا کوم د موضوع شاعري ده ستا دې خوا مینه او خدای به دې کامیابوي چې خان بابا نظر باندې ګورو نه ماشاءالله کامیاب دی او انشاءالله دا او دا خدای درته یادوي بس خدادت قبیلیت او تعلیم دې څونه دی بچې وم نور نه وایي سبق وایي روان قابل بڼې سبا دې خوا د مینهوالو او بیبي بیبي می شته شکر دی دواړه شته خلمو هم شته او به دې میات هم وی کنه ها په نیت بیبي مور شته د شکر دی او ان بابا به پوهه وکړه درې شکر او باندې درې شکر میرعلم کاکا د مینهوالو ته څه ووایې دې ټایم کې اته سوه اته مینوالو ته به دا وایو چې کسکر خان مې ډېر خوښ شي جي ښه په دې مې خوښ شي چې د خان بابا اوسه محبت دی ها. دغه لکه خلک ډېر خوښوي که څوک در باندې دغه کوي څه نه اوس یې ټول خوښوي داسې اوس یې ټول خوښوي مینوال د مخکې لکه خلکو ورپسې ویډیوګانې ډېر راټلې او ډېر کنځل او ډېر ناروا یې ورپسې ویلي په هغې ته بیا ژړلي وو اولې هغه ژړا د ده هغې ته کیمره دا څه کې ظالمه خوشحالېږه ته زما خبر وره خو تا پېژني نو تا پسې لګیا دي که چې ته نه پېژندې نو در پسې بیا خبرې کولې لکه دا کاکا څوک نه پېژني ستا نه د نیکه په ځای دی او تا په 15 کالو کې خلک پېژني دا پیژني نو دا ته فخر وباسې ژرمانګي به ډېر کوې وره تا چا سره بد کړي دي زما خبر وره بچي تا چا سره بد کړي دي څه چل دی کړی دی خو خپله شاعري کې که نه خلک خاندې که او د خلکو ته پاتې شي تا سره چا کار سره خپله خورې خپله څکې که څوک یې زه به وګویم چې بهی که دلې تیاره کور ته وړی دی به دا شاعري هر څه پرېږدي هر څه به پرېږدي خو تاسو هم څه کوئ که نه که نه تش په فیسبوک باندې ناست یو کړه دې به شروع کړي کیسې به شروع کړي دی دا شاعري کې ښه ښکلې شاعري کې چې څنګه لګیا زه د سره ولاړ یم بلکل مه خفه کېږه او مه به ژړا کېږه داسې کې د چا کار سره دا موږ پسې لګېږي څه نه وایي تاسو په فیسبوک ګورئ څه نه وایي خپل پاکستان والا غني ولاړ هم پاکستان دی خپل جنگ بارډر ته تللی او کالی د چرېن وګو چې راوځه نه خو د پاکستان لګو د ما د کالی سره سکار دی کالی خو ځان له یو نوم دی نو خوشو کړ د ما نه هم له یو نوم راګړ دی د کالی نو په سیوا فالو ورجو الله په زه په کالی سکو مې رانم کا پاکستان جیت دی کنه خو خپل لګیا قسم په خدای سره ولاړ ما او نمبر د خپل پرسنل در کوم چې کله د داسې وړلو سره راځي ما ته ډایرکټ رینګ کاوه تا ته څوک څه وایي خدای شته کو په پاکستان کې د څوک څه زه درېم نور دا چل سره ته چا سره ظلم کې زیاتی کې خپل شاعري کې خلک خاندې خلک خوشاله بای چې د جانی غوړې ګورې ما ها وای بل څه ګورې د فالوور د اورېدو ولا شته خلک دی خدا دای د پاره کې خپل خدای چې تاسو خوشاله نشو تاسو یو غلط کمنټ تاسو سوچ کوئ چې دې ماشوم بسلو بس تیریږي کنه مړه ته 15 کالو ماشوم دی تاسو نه غریب نه دی خلاص بالکل یې ما سپورټ کوي کم خلک یې نه کوي نه قتل غواړي تاسو وجه نشته ده خپل بس وخت ما خلک مراټینګ او فرمان ته هغه خلک راټینګ او کم چې تاسو سپورټ کوي او سپورټ نه چې کم د خدای پسې وي مې عالم کاکا چې بس بای خوشحالي کې دا تصویر مسوي به ضرور باسي بس هغه خلکو ته توجه ورکا
دا د سړی اړو ته په لاره ویني نه دا ټیک چې راته په خبره کې تاړو دی ویني ته شاته وي ته ویني هم نه صحیح دا خبره. ټیک وته خان بابا خبرم صحیح وه چې څوک تنقیدونه کوي نو زه د هغې ډېره شکریا ادا کوم څو څو پیره ووایي چې د هغې زه ډېره شکریا ادا کوم او زما په دې خبره باندې په چا باندې عمل شوی په چا باندې نه کړی په چا باندې نه دی کړی نو هغې د مسلمانان نه دي هغې زما په خیال د غبل مذهب کې پای به هم خدای وکړي دا په نومره چې کړی پای به هم خدای ورحم وکړي په کلمه م یقیني نو ما ته راوړی په کلمه م نه یقین که نه نو دغه شانتې شیطان به درله ګوتې درکړي دغه شانتې صحیح خبره ده نو لکه دا چې څوک ما پسې کنځل کړي داسې شو چې ځان پسې کوي او ټیک ټیک ما پسې وکړم ما پرونن خاطره او تاسو هم کنه سړی یې کنه بالکل ودا داسې کمنټ